السلام علیکم ګرانو کتونکو او ګرانو اوریدونکو ستړي مشئ په همدې هیله چې تاسو ټول به روغ اوسئ د ژوند چارې به په خیر روانې اوسي. درنو کتونکو ګرانو اوریدونکو زه شاکر الله وفادار د معلم په خپرونه کې یو ځل بیا هم ستاسې په درون چوپړ کې حاضر شوم. معلم خپرونه یوه ښوونیزه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې د ریاضي د مضمون د اول د شپږم ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د دوی کتابونو څخه ځینې عنوانونه راغوستل شوي دي او په یو کتاب کې تهیه برابر شوي دي. نو دا چې معلم خپرونه پروګرام څه ډول پروګرام دی، همدارنګه په اوس وخت کې اړتیا څه ده، ترڅنګ ولې ریاضي مضمون ته اړتیا پېښه شوې ده تر څو د شپږم ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې دغه مضامین راواخیستل شي، یو کتاب ترې جوړ شي. نو د همدې موضوع لپاره را سره په خپرونه کې غني صاحب میلمه دی. لومړی غني صاحب ته ښه راغلاست. غني صاحب ستړي مشئ. ډېره زیاته مننه کوم غني صاحب. په پیل کې خو راته د پروګرام په هکله راته ووایي چې دا څه ډول برنامه او پروګرام دی، اوس وخت کې اړتیا څه ده چې ګرانو زده کوونکو لپاره مو جوړ کړی؟ بله معلم، یو ښوونیز برنامه ده چې څنګه چې تاسو پوهیږئ نن وخت کې د انجونو په وړاندې ځینې مکاتب بند دي او مثلا تدریس نشته. نو په دغه وخت کې ما داسې فکر وکړو چې رایې شو باید داسې یو برنامه موږ ولرو چې هغه موږ خپل زده کوونکو ته د تدریس یو ښه شکل کې وړاندې کړو. نو ریاضي چې یو اساسي مضمون دی او د دې د اهمیت په نن بازار کې سخت زیات دی، نو هر پوهنځي سره مې ته دا چې نښلي که نه، مثلا که هغه تاسو انجینرۍ بخش ته ځئ، که طب ته ځئ یا داسې نو د دې اهمیت زیات و، ځکه ما دا فکر وکړو چې باید یو مضمون د ریاضي باید موږ. ډېره زیاته مننه غني صاحب. په دې برنامه کې بالخصوص د ریاضي مضمون اړوند چې ما تاسو ذکر وکړو، په دې کې د نجونو لپاره کوم مضامین بالخصوص کوم موضوع پکې نیول شوي دي؟ که موږ وګورو اصلا د شپږم ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې دغه کتابونه چې دي دا بار بار یو مثال راغلی دی. نو موږ د دې دوباره کتنې سره بل زموږ دا کوم چې ایکسپرټ ټیم دی دې په کار وکړو، نو د دغه حجم موږ کم کوو. لکه هغه مثال چې بار بار تکرار شوی لکه سیټونه چې دي دا په شپږم کې هم راغلي، اووم کې هم راغلي، اتم کې، دا موږ راټول کړي په یو هغې کې که نه. نو په ډېر اسانه دوباره موږ ښه مثال سره او سره هم لږ شانې آیکانې کړي دي، عکسونه هم پکې اچولي چې محصل په ښه طریقه پوه شي چې دغه ځای کې مثلا د استاد فهم څه. اکثره وخت کې که تاسې فکر وکړئ، ما مخکې تېرې برنامه کې مو خپل ویلي چې بعضې وخت کې دا د کتابونه نه رسېږي د معرف د خوا مکاتبو ته، یا مثلا کتاب ورسېد استاد نه یا شاګرد غیر حاضري کوي. نو دلته زموږ ویډیوز هم شته دی، دلته زموږ نور آډیو برنامې هم دي. نو د دې د لارې دوی کولی شي چې بار بار دا وګوري او په یو ښه شکل باندې مخې ته لاړ شي. مننه غني صاحب. په اوس وخت کې دغسې برنامو اړتیا څه ده تر څو ګرانو زده کوونکو په وړاندې باندې داسې برنامې په مخ یوړل شي؟ اړتیا څه لیدل کېدای شي؟ نو که وګورو اړتیا خو د تعلیم په برخه کې چې څومره خلک کار زیات وکړي هغونه ښه ده. ولې چې که موږ نړۍ ته نن وخت کې وګورو خلک سپوږمۍ ته ورسېدل او موږ تنه دغه کتابونو کې مثلا یا خو دوی خو په همدې برنامو باندې هغې که نه، یعنې تعلیمي برنامې چې څومره زیات وي هغونه به موږ پرمختګ وکړو، هغونه به موږ نړۍ سره وصل شو، یا به مثلا که سیلي نه شو کولی لږ څه نږدې خو شو که نه. بالکل غني صاحب. ولې مو لومړی ریاضي مضمون ته لېوالتیا وښودله؟ دا سال کې چې نور مضامین هم لرو. اکثره داسې دي چې دا نور مضامین چې دا د زده کوونکي کولی شي کور کې هم یو بل سره وکړي، او دا چون لږ شانې نومیریکل یا مثلا ناوخته فورمولي ډول باندې نو چا ذهن کې داسې زیات نه پاتې کېږي، یعنې خامخا یو ښوونکي ته ضرورت لري چې انسټرکټر یې هغه هغې ته هغه کوي. نو په دغه وخت کې ما دا هغه وکړو چې باید ریاضي چې یو اساسي مضمون دی او بعضې کسان ځي کورسونو ته بالخصوص کانکور په مادګۍ کې په همدې باندې ډېر فوکس دی که نه، نو ځکه ما دا ریاضي مضمون راغلی. غني صاحب تاسې په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړله چې موږ دغه ریاضي کتاب د شپږم ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې چې کوم مضامین دي د معرف نصاب کې، د دې څخه مو دغه ټول مطالب راغوستي دي. آیا له دې څخه علاوه نورو ریفرنسونو یا ماخذونو څخه تاسې استفاده کړې ده؟ کړې مې پکې دي. موږ سره زموږ دا کوم چې کتاب لیکونکی دی همدې بخش کې تخصص لري، چا چې دا کتاب دوباره بېرته کتنه یې پرې کړې ده چې مثلا بعضې موضوعات
کېدای شي چې صحیح نه هغه ته کړی دي نو ډېر ښه شکل کې یعنې ډېره برخه د معرف د نصاب نه اخیستې تاسو؟ ډېره برخه چې د معرفت د نصاب نه او زده کوونکي څنګه کولی شي چې دغه کتاب لاسته راوړي بالخصوص په ولایتونو او ولسوالیو کې؟ نو موږ تقریبا څه باندې 215 مکاتب چې موږ دا کتاب وړیا ډول باندې هلته یا ځینې نور انسټیټیوټونه یا داسې نور کورسونه چې دي چا سره چې موږ دا تفاهمنامه امضا کوو څه باندې تقریبا 15,000 دي که 2,000 کتابونه په دواړو ژبو کې هم په دري کې هم په پښتو کې نو هر ولایت اړوند ولسوالۍ کې دا به وي نو زموږ د زده کوونکي په اسانۍ توګه کولی شي چې هلته لاړ شي او کتاب لاسته راوړي. یوه موضوع علاوه د دې زموږ سوشل میډیا ویب سایټ چې دی هغه زموږ فیسبوک ته یا داسې نور هغې ځینې هم سافت په شکل کې راخیستی شي. ډېره مننه. آیا زده کوونکي کولی شي چې د ټلویزیون یا هم د ریډیو له لارې لاسرسی ولري ورته؟ بلې موږ په اونۍ کې یوه ورځ دیو ته ځانګړې کړې ده نو په دې هغې کې به موږ مثلا برنامه هماغسې اچوو او دوی به هغې د لارې تعقیبوي سلسله وار چې پرون همدغه درس وي او نن دغه موضوع ده که نه یعنې هغه د مکتب مکمل یو چاپېریال ورته برابروي. او په وروستیو کې یو تر ټولو مهمه خبره او شاید د ګرانو زده کوونکو په ذهن کې هم دا واوسي چې آیا دغه برنامه دا تصویري ده او که ریډیوي ده؟ دا دواړه برخې لري. مثلا د رادیو د لارې هم ده د تصویري لارې هم ده یعنې که څوک هغه زده کوونکي چې مثلا زموږ د ویب سایټ هغه تعقیبوي نو هلته ویډیوز پرتې دي دا مکمل کتاب زموږ استادانو مثلا تشریح کړی ده په دواړو ژبو نو دوی کولی شي چې بار بار هغه وګوري کوم ځای کې نه پوهېږي مثلا یا مشکل ورته ایجادېږي نو خپله دا سوال چې دا موږ سره د کمنټ د لارې هماغې ځای کې هغه کې موږ به اونۍ کې یو دغسې میز لرو چې د دوی پوښتنو ته جواب ورکړو. دا یو طرفي چې تصویري او د صوتي چې دا موږ رادیوګانو سره یا بعضې تلویزیونو سره هفته کې هم یا اونۍ کې هم موږ کولی شو چې دا موږ یې خپرو نو دوی کولی شي چې هغې ځای نه یې تعقیب کړي. ډېره زیاته مننه کوم ګران غني صاحب چې تاسو زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکړل. مننه. په وروستیو کې بیا هم تاسو سره کوم مهمه خبره وي د معلم برنامې په هکله باندې کولی شئ زموږ ګرانو کتونکو او اورېدونکو سره شریک کړئ؟ نو زه به دا وایم چې فقط دغه زموږ خویندې یا د ورونه چې دي زده کوونکي دي کوشش وکړي چې دا هغه کې که زموږ دغه اوس فلحال 2 مضمونه موږ راکړي دي هغه ریاضي او فزیک دی نو آینده کې زما زړه دی چې کیمیا او بیولوژي باندې هم هغه وکړو نور مضامین چې دوی کولی شي چې خپل کور کې مغه کړي نو دغه 2 کتابونه هم موږ سره په نظر کې نیولي دي چې فقط دوی د موږ نه د زموږ د درس نه تدریس نه یو ښه ګټه واخلي او آینده کې په خپل صنفونو کې ښه شکل باندې مخې ته لاړ شي. ډېره زیاته مننه غني صاحب کور ودان له ګډون نه خوشحاله شوم. مننه. ګرانو کتونکو ګرانو اورېدونکو له تاسو نه هم یو نړۍ مننه کوم چې زموږ برنامه مو له پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړله. دا چې د معلم د برنامې په هکله بالخصوص د ریاضي د مضمون په هکله باندې تاسو واورېدل نو تاسو یې هم هېڅکله مه مس کوئ نو ضرور پکې ګډون وکړئ که هغه د راډیو له لارې یا هم د ټلویزیون له لارې تاسو ته خپرېږي باید تعقیب کړئ تر څو له نړۍ سره د تعلیم له لارې سیال شو. تر بیا چې زه شاکر الله وفادار په همدې خپرونه کې ستاسې دروند چوپړ ته حاضرېږم تر هغې مو په لویه لاس سپارم. ښه ده او بد اوسئ.